د کونړ ملي راډیو ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې په دې هیله چې روغ جوړ او د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. قدرمنو دوستانو، موږ نن ناړۍ ولسوالۍ ته راغلي وو. په ناړۍ او غازي آباد ولسوالیو کې نن په لومړي ځل خلکو ته د انټرنیټي خدماتو اسانتیاوې برابرې شوې. موږ به د دې ولسوالیو د اوسیدونکو نظرونه راخلو چې څومره خوښ دي او څومره به د دغه انټرنیټي خدماتو په شته کېدو سره د دوی ستونزې حل شي، او د دې ترڅنګ به د مسؤلینو سره هم خبرې کوو. په دې هیله یم چې تاسې مو هم تر پایه عملتیا وکړئ. نن سبا په ټوله نړۍ کې انټرنیټي خدمات یو ضرورت دی، نو نن ناړۍ ولسوالۍ هم د ټولې نړۍ سره د انټرنیټ له لارې وصل شوه. د دې د لارې څرنګه چې زموږ د ناړۍ ولسوالۍ د مشرانو سپین ږیرو سره خبرې شوې دي، تقریبا د 15,000 تر 20,000 پورې نفوس د ناړۍ ولسوالۍ د همدې سایډ نه کور کېږي. د دې ترڅنګ څو ورځې مخکې په غازي آباد ولسوالۍ کې هم د افغان سیم 3G سایډ فعال شو، خدمات وړاندې کوي، 4 ساعته خدمات دي. هغې سره هم تقریبا تر 15,000 خواوشا خلک د افغان سیم د انټرنیټي خدماتو نه برخمن شو. د دې دپاره تر اوسه یو پلان باندې کار شروع دی چې هغه انشاءالله د TDF 10 پروژه ده چې په خاص د اترا ادارې د بودیجې نه ورکول کېږي. په هغې کې کونړ ولایت ته انشاءالله سهم ورکول کېږي. ټول هغه ساحې چې هغه د مخابراتي خدماتو نه بې برخې دي یا مخابراتي خدمات هلته ضعیف دي، په ټیټ کیفیت کې قرار لري، انشاءالله هلته د دغه بودیجې نه سهم ورکول کېږي. نوي سایټونه به هلته امان کېږي. د دې ترڅنګ که اوس موږ وګورو په د کونړ ولایت اسمار ولسوالۍ کې، شیګل ولسوالۍ، اسداباد مرکز اړوند چغان ساحه کې، پیج دره ماڼوګي ولسوالۍ کې هم د شرکتونو د پایو د انټنونو د ساختماني او تخنیکي کارونه شروع دي. انشاءالله نږدې وخت کې به موږ او تاسو دې شاهدان اوسو چې دغه سایټونه هم افتتاح کړو، خلک د مخابراتي خدماتو برخمن شي. د کیفیت موضوع خو مخکې داسې وه چې دلته دغه سایټونه د وی سایټ له لارې وصل وو. نو وی سایټ دغه یو ستونزه لري چې کله باران وي، طوفان وي، وریځ وي، یو څه مشکلات وي، بل د هغې کیپیسټي هم دومره نه چې څونه خلکو غوښتنه د هغومره کیپیسټي ولري او خلکو د خدمات وړاندې کړي. دا سایټونه چې اوس جوړېږي دا ټول د لینک له لارې وصل کېږي، نو لینک کیپیسټي هم ډېره وي او ډېر خلک د انټرنیټي خدماتو نه په ښه کیفیت سره برخمن کېدی شي. د دې ترڅنګ باید زه یادونه وکړم چې د فایبر پالیسي چې تر ډېره ځنډېدلې وه، فایبر پالیسي اوس نهایي شوې ده. انشاءالله نږدې وخت کې به همدغه سایټونه د فایبر د لارې هم وصل شي، او د دې ترڅنګ هڅه کوو چې د فایبر د لارې مرکز کې او په ولسوالیو کې هم خلکو ته د فایبر له لارې خدمات وړاندې کوو، تر څو د ښه کیفیت کې مخابراتي خدمات وړاندې شي. موږ خو الحمدلله په خپل هم ډېر خوشحاله یو، ولسونه خو حد نه زیات خوشحاله دي، او ستونزې واقعا چې دلته وي هغه افغان سیم او ورسره د روشن شبکه د ضرورت په وخت کې به کار نه کوو. اوس الحمدلله خو نیټ فعال شو، نو ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي. تاسو نن ولیدل دا منظر خو په خپله ولیدل. نو یقینا موږ خپله د مرکز سره موږ په واټن کې واقع وو، اوسه پورې موږ به دغه واتساپ د لارې موږ دغه وصل نه وو. اوس الحمدلله موږ واتساپ د لارې هم وصل شو، مرکز سره هم وصل شو. الحمدلله موږ هم د خپل زموږ د ولسوالۍ به نور انشاءالله ترقي وکړي په نظام او ادارې وکړي. عطاالله ساحل هم د افغان سیم د ختیځ زون مسؤل، او نن ورځ ناړۍ ولسوالۍ ته راغلي یو تر څو د ناړۍ محترم ولسونو ته د 3G خدمات عرضه کړو. او تاسو ټول شاهدان یاستئ چې موږ عملا همدلته د 3G افتتاح وکړله، او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به همدا سایټ د ناړۍ، مچمنې او بریکوټ ورسره په شنګر دا ټول به انشاءالله 4G خدمات هم ولري. نو ناړۍ ولسونه د ډېر انتظار نه وروسته بعد د 20 کلونو نه د دې خدماتو نه چې دی برخمن شول، او افغان سیم لومړنۍ کمپنۍ شوله چې دا خدمات یې وړاندې کړل. او انشاءالله د کونړ ټول ولسونو ته
د ختیځ زون ټول ولسونه ته موږ ژمن یو چې ښه خدمات وړاندې کوو. په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله افغان بیسیم یو مخکښه کمپنۍ په دې زون کې وي او انشاءالله او بیا به وي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم صفت الله سجاد دی، د کونړ ولایت د مخابراتو رئیس یم. موږ په کونړ ولایت کې الحمدلله ټول ولسوالیو کې 3G خدمات لرو او صرف 2 ولسوالۍ پاتې دي چې چاپې درې ولسوالۍ ده او دانګام ولسوالۍ ده. هغو کې انشاءالله نږدې وخت کې تخنیکي کارونه روان دي، هغه به هم فعال شي. دا د اوس نن موږ او تاسو عملا شاهدان یو چې د ناړۍ او غازي آباد ولسوالۍ ولسونو ته چې تقریبا 50,000 شاوخوا کې نفوس لري، دغه ولسوالیو د خدمتونو نه برخمنې شولې. دغه خدمات چې دا اوس فعال شو دا د افغان بیسیم شبکې لخوا فعال شو او د نورو شبکو سره موږ هم په جریان کې یو. د مرکز نه موږ هم یو تخنیکي ټیم راغوښتی و چې د خدماتو بررسي وکړي. د مرکز بررسي کړې ده او انشاءالله نږدې وخت کې به هغه هم نتیجه ورکړي، یو ښه والی او بدلون به پکې راشي. او نورو ولسوالیو کې موږ هم کوشش کوو چې ټولو ولسوالیو ته خدمات ورسوو. په اول قدم کې زموږ د ولسوالیو هغه مراکز دي چې د ولسوالیو مراکزو ته موږ 3G خدمات ورسوو. د دغه نه وروسته موږ بیا لرې پرتې درې دي او هغو ته بیا انشاءالله دویم قدم کې موږ خدمات برابروو. په ټوله کې زموږ وزارت په کامله معنا هڅه کوي چې په قیمتونو کې ښه والی راشي او خدماتو هغه کیفیت هم ښه شي. خپله هله ځله کوي، څومره امکانات چې لري هغوی په کار اچولي دي. نو امید لرو انشاءالله یو څه نه څه تغییر به پکې راشي. الرحمن الرحیم. نوم مې مولوي عبدالواحد وحداني دی، هم د دې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا چې کلونه بعد دلته انټرنیټي خدمات وړاندې کیږي، زه زما په شمول د دې سیمې اوسېدونکي او ځوانان بې حده ډېر خوشحاله دي، ځکه په دغه انټرنیټ کې بالا مشکلات حل کیږي او هغه تعلیمي برخه خپل ځای ډېره ګټوره ده چې څومره لاسته راوړنې ترې کیږي. خدای دې وکړي چې دا صحیح عرضه شي. بل دا چې دلته تر اوسه پورې دغه نورې شبکې خو لا نه دي فعالې او افغان بیسیم د خپله شبکه هم د عادي ارتباطات یې کمزوري وو. نو لله الحمد دې سره به ښه شي او موږ یې غوښتنه کوو چې نور هم لا کیفیت یې هم ښه شي. او دا د کیمرې تر شا چې د کمې درې ښکاري، دغه چې د ډیورنډ د کرښې سره وصل دي، دې کې لا عادي ټلیفونونه کار نه کوي. زموږ د همدې زیرفته ادارو افغان بیسیم مطرح او د مخابرات د وزارت نه غوښتنه ده چې دلته دغه خدمات عرضه کړي او د ولسونو ته هغه خپل سهولتونه تهیه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې غلام الله خان دی او د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. خوشحالیانې خو ډېرې د چا شخصي خوشحالیانې د یو کور خوشحالي، د کلي خوشحالي. نن زمونږ دومره خوشحالي ده چې د ټولې ولسوالۍ خوشحالي ده چې د ناړۍ په ولسوالۍ کې د افغان بیسیم شبکې لخوا موږ ته 3G نیټ خدمات وړاندې شول. ډېر زیات خوشحاله یو. په دې باندې زمونږ مشران خوشحاله دي، کشران خصوصا ځوانان بیا ډېر زیات خوشحاله دي چې اول ځل دی چې د 20 کالو نه وروسته موږ ته د 3G خدمات د ناړۍ ولسوالۍ کې فعاله شول او ځوانان به استفاده کوي. غوښتنه هم دا ده چې قیمتونه ډېر جګ دي. د اسلامي امارت د مشرانو نه غوښتنه ده او بیا خصوصا د افغان بیسیم شبکې د مشرانو نه چې د افغانستان ولس دردېدلی دی، کړېدلی او اقتصادي حالات یې موږ او تاسو ټولو ته معلوم دی. نو د دغه خدماتو کې چې کوم مصارف کېږي د دې توان او طاقت نه لري. نو غوښتنه هم دا ده چې قیمتونه لږ ارزان شي. بل څنګه چې په ناړۍ ولسوالۍ کې نن 3G خدمات وړاندې شول، نو زمونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ ترڅنګ د کامدیش ولسوالۍ او د برګي مټال په ولسوالۍ کې، زمونږ د کونړ ولایت د بریکوټ په کلي کې هم دغسې خدمات وړاندې شي. نو زمونږ ګاونډي خلک چې دي هغه هم په دغه خوشحالۍ باندې چې نو خوشحاله شي. زمونږ د دې سیمې ډېر خلک په اروپا کې، په امریکا کې، پاکستان کې او نور ګاونډي هیوادونو کې دي او بیا په دې ګاونډي ولایتونو کې دي. نو زمونږ د ناړۍ ولسوالۍ خلک به د یو ټلیفون دپاره، د یو معمولي تماس دپاره د کونړ ولایت مرکز ته تلل. اول ته نه به یې تماسونه کول، د چا بچیان تلي و خپلو بچیانو سره به یې رابطه کوله، د چا پلرونه تلي د هغو سره به یې رابطه کوله. نن د خوشحالۍ ځای دی چې د خپل کور د داخل د کوټې نه به د نړۍ هر ګوټ کې چې څوک یې د هغې سره به رابطه کوي او ډېر زیات پرې خوشحاله وي.
حاجي صاحب ګل ملا خان دی د ناړۍ د ولسوالۍ یو قومي مشر یم او خپل کلی او علاقه مې چراګل په نامه باندې یوه دره یادېږي په هغې کې ژوند لرم. زمونږ د ناړۍ ولسوالۍ نه بلکې د ټول کونړ د حالات تاسې د نږدې نه او په سترګو باندې هینئ چې کونړ ټول غرونه او درې دي. نو په اوارو سیمو کې خو مشکلاتونه د خلکو حل شو، خو کومې درې او غرونه چې دي هغو ته دغه زمینه نه ده مساعده شوې چې دغه کوم مشکل په درو په غرونو کې چې دی چې دغه خلک د دې دغه شي برخمن شي. نو زموږ غوښتنه دا ده د اسلامي امارت د مشرانو د امیرونو او مسؤلینو نه چې زموږ علاقه ټوله د دې دغو نه برخمنه شي او ټولې علاقې ته خیر او ګټه او پیدا ورسیږي. نو زموږ دغه یو څو ارزوګانې دي چې اسلامي امارت او بلکې دا کوم دغه چې دي د پروژو د مسؤلین چې دي چې دوی کوشش وکړي او دا ټولې علاقې د دې دغو نه د کونړ ټولې علاقې او بیا بلکې په ناړۍ په ولسوالۍ کې تقریبا 12 درې دي، داسې درې د ساوخوا نیولې ساوخوا شیرګل، زیرګل، چیراګل، بادرمشال او باټاش، ډولۍ او داسې نورې وغیره وړې وړې درې چې د دې سیمه کې دي دا ټولې د دې دغه نه برخې پاتې دي، نامحروماتې پاتې دي د انچاګله پورې. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د ټولې علاقې ته خدمت وشي، نه بلکې د یو علاقې دپاره زموږ دغه غوښتنه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې شریف الله دی. دلته ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات ډېر زیات ځکه چې کله یو زده کوونکی موږ په خپله هم چې ځینې مطالعهګان او ځینې هغه اړین معلومات چې موږ څخه بې برخې یو، موږ به هلکانو ته ویل کله که هغوی کونړ ننګرهار ته تله د ولایتونو څخه موږ به هغو ته پیشنهاد کړو چې تاسو موږ ته داسې معلومات زموږ په کار دی دا موږ ته راوړئ. نو دلته ځینې مشکلات مخکې زیات او ډېر زیات د تلیفوني رابطې چې کم یو د دې هم ډېر زیات مشکلات په ډېر په اخترونو کې چې لږ به په دغه نفوسو د زیاتوالي او د کم چې د تلیفوني تماس څخه کېدل دا د دیو هم ډېر زیات مشکلات چې یو څو خبرې وشي تلیفون به قطع شو. ډېر زیات خوښ او خوشحاله د دې کار څخه د افغان وسیم ټولو مینوالو څخه او د کارکوونکو څخه چې موږ ته د انټرنیټ فعاله کړو. نو زموږ په دې تعلیم په برخه کې به موږ سره ډېره زیاته مرسته او کومک وکړي.